عزتمندو مونږ او تاسو د یو نکاح د واده په تقریب کې را جمع شوي څنګه چې مونږ عبادت ته نو داسې نکاح هم عبادت ته نو د مونږ د پاره په شریعت کې طریقه شته نو د نکاح د پاره په شریعت کې طریقه شته مونږ چې مونږ کو عالم نه تپوس کو حج لزو عالم نه تپوس کو زکات ورکو عالم نه تپوس کو حج جهاد لزو د عالم نه تپوس کو نو داسې چې نکاح کو نو بد علماء نه تپوس کو نکاح دا عبادت ته او نکاح دسی عبادت ته چې یو سوسی زدا سری چې پاغي کې یو لاک او سریری سره انبیا شریک دي بعضی سنت د یو پیغمبر سنت او بعضی دسی چې د هر پیغمبر سنتي نو نکاح دا د یو لاک سلیری زره کم و بیش انبیاء کرام سنت تے نو چه یو کار یو لاک و سلیری زره انبیاء کڑی دا غید پارا بشریت کی طریقہ نہیں اغب عبادت نہیں دا غید پارا بشریت کی سو طریقہ نہیں مونږ ذہن کے دادے چه مونږ عبادت تے خو نکاح عبادت ندے نکاح یو رواج دے و خپل یو مرزی دا خپل یو خوشحالی مناوول دی او زما خوخه ده دیکه ز آزادم که هر سکم نا دیکه که دی ځان آزاد کو نرستو بای نقصانات اوینی او چی نکاح که دی ځان د شریعت پابند کو رستو بای برکاتو اوینی نو نکاح عبادت تی نکاح بسنگ عبادت نئی د ټولو نړومبه په عرش باندې کم عمل شوه دی په عرش باندې د ټولو نړومبه د کائنات نمخ کی د آدم علیہ السلام نکاح شوی دا خان رنبے پا عرش د آدم علیہ السلام نکاح شوی آدم علیہ السلام جنت کی وہ خو خفاو رب العالمین وی ولی خفائی وی ملگرے بھی نشتا بی بی دا د جون ملگرے دے دا د سفر ملگرے دے خان وی ملگرے بھی نشتا رب العالمین پہ پرکاری شان راوستلا او چې آدم علیہ السلام بیدار شو نو الله د ذل ایسر نبی بی هوا پیدا کړ آدم علیہ السلام چې بی بی هوا ولید نو خوشاله شو د جون ملګری ولید نو دې کې یو څو مسلې حل شول آدم علیہ السلام الله د خور نه پیدا کړ او بی بی هوای د آدم علیہ السلام نه پیدا کړ او بلې د ذل ایسر نه پیدا کړ د پختای نه پیدا کړ نو یو مسله دار وتلا سوک تپوسو کی چې یاره د خزی مینا خاون سره ډیری که د خاون مینا خزی سره ډیری تاسو ته دا مسله معلومه ده خاون مینا ډیری که د خزی مینا ډیری د چا مینا سیوا ده علماؤنا علاوه عوام توام د خاون مینا سیوای که د خزی ښا ځکه دا قاعده ده ښا علماؤنا تپوس کوي څوک چې د کوم سیز نه پیدای د هغې سره به مینه ستا مور د تتی پیدای کنا دی کلی کې ستا د مور نه ښکلې ښځې شته کنا شتا ستا د مور نه به نسب موچتی حسندارې به وي خو ستا مور په شان خوږه په دې ټول کلي کې تا ته نشته ځکه دا ستا اصل دی وایي که توره ده خو زما مور ده ښه زه ترې نه پیدا یم نو دته ولې دا مور خوږه ده دی کلی کې د دې په عمر څومره زنانه دي ځکه دا د اصل دی دی د دې نه پیدا دی دا قاعده ده چې څوک د سسیز نه پیدای د هغې سره یې مینې نو د آدم علیہ السلام اصل خور شوله آدم علیہ السلام الله د خورې نه پیدا کړ او بی بی هوای د آدم علیہ السلام نه پیدا کړه نو د نارینه اصل خور شوله او د زنانه اصل څه شو نارینه نو خاون به په پټو مینې او ښځه به په خاون مینې ښه ټیک ده که نه ښځې ته د جیداد تپوس وکړه پته ورته هم دی چې ستاسو څومره پټي دي او خاون نه یې تپوس وکړه مانزله به جماعت ته نشي تللی وایي تیاره ده خو د پولې د پټي د پولې تپوس دی وکړه به داسې سیده کوي چې چلته ځوان نو سړی اصل خوره ده نو دی به په پټو مینې او د ښځې اصل نارینه دی نو ښځه به په خاون مینې د ښځې په جیداد کې دومره کار هم دی ښه بل دا ښځه چې پیدا شوه نو دا د چپې پختۍ نه پیدا شوه پختۍ هم لیدلې ده که د انسانانو نه یې لیدلې نو څاروو هغه هم لیدلي دي که نه څاروي خو حلال کړي دي که نه پختای لیدلی دی پختای نیغی که کگئی دا سی پختای کنا پختای چا نیغا کڑی دستا سپکلی کی نا پختای کو نیغی نو دا ماتی گی خوا نو نبی علیہ السلام فرمائی دا خزی دا پختای نا پیدا دی پختای کگئی نو پختای که نیغی نو ماتی گی
نو خزه کو بالکل سیده کوي نو ما ته به کی خو سیده به نه کی ها نو خزه به لګ ډیره کګي او نفبته علی خان بیخي نه سیده کی ک بیخي سیده کوي نو زنوام د دواړو جهاد نو سردار فرمای ما ته وای کی نو د خزه ماته دل پیجنې پختای خو پمند وشي او د خزه ماته دل امام الانبیاء فرمای الطلاق و طلاق کوم بالکل سیده کوي نو سیده بینه کې خود طلاق بوله ورکی نو بیخی نه سیده کیږي ښا نو لګ ډیر کوګواله به پکې او نه ببته علی خو بالکل به سیده کوي نه ښا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بالکل نه سیده کړي نو ښا شیطان چې بار روانو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې په پلار را روانو شیطان بلار پر خود وی عمر را روان او د سړي د خپل خزه سره مسله رااله وې زما چې امیر المؤمنین له شکایت وسو چراغ ورکه ودرېدو نو کور د امیر المؤمنین د خپل بیبي سره مسله سٹارټ او د چې خبره ووري دي نو امیر المؤمنین باندې خزه دي سي لگا زور اور لګیا ډېر کې وی مسله به حل نشوله بس ما خو ما له بده مسله حل نو امیر المؤمنین چې وروت دته وسدي وی حضرت بس مسله به راوړي وخو واپس وی نوایا وی نه چې بس نه حل کیږي وی ولی وی ما ته چې کومه مسله دا غته تم وکنه ما د بیبی نه مسله راوړې نه خو دلته سٹارټ وا امیر المؤمنین ورته وای ودرېګا ما نه تاسو وکړه زولې دې خزه ته صبر کو دا خزه چې په ما ته زور اور اخکارش ولا صبر ولې کو ما ته وګ دوي دا خزه زمو د جهنم په منځ کې پرده ده که حلال بیبی چاونه کړ نو دې بزینا کوي نو جهنم ته بزي نو دې حلال بیبی په وجه مونږ د جهنم نه بچ یو دا دویم چې ویزه د کور اوسم دا زما د کور حفاظت کوي ما کور کې چوکیدار ته ضرورت نشته دوا وی آو وی چې اوسما نو زما ټولې کپړې انځي زما دوبي ته ضرورت نشته دوا زما د بچو تربیت کوي درې مال د کور چوکیداری کوي سلور مالا خدمت کوي زما کپړې انځي نو دا دومره خدمتونه مال کوي نو زه دې حقونو ته ګورم نو زه کدي خزه ته صبر کوم نو هغه کس ورته وای دا کارونه خو زما خزم کوي نو چې ته خزه ته صبر کوي نو زه به ورته کوم کنه ها یک دا کنه نو دا د ذل ایسر نه پیدا ده بیخی نه سیده کیږي لګ ډیر کوګواله به پکې خود دواړو جهاد نو سردار فرمایي الدنیا كلها متاع دنیا ټول د ژوند سامان دی ها اس چیز پورې مړ مکله کوي پټي پورې مکله کوي गाड़ी पूरी मकला कवई बंगलो पूरी मकला कवई الدنيا كلها متاع دا ټول सामान دی خو په ټول دنیا کې بهترین सामान پیژنئ دا خطا دي چې وی गाड़ी دی دا خطا دي چې وی بنگلا دا خطا دي چې جیدات دی دا خطا دي چې مارکیټونه دي نه د دواړو جهانو سردار فرمای الدنيا كلها متاع دنیا ټول सामान دی او بهترین सामान د ژوند د دنیا المرأة الصالحة اغنی کبھی بھی د چې بچا نیک بیبی د دنیا بهترین سامان اومن چې د نیک بیبی اومندلا المرأة الصالحة چې کله د نیک بیبی مینو شي باز د دنیا بهترین سامان اومن گاڑی دی نه کور دی خپل نه اجرت نه کچا کور دی ټایل دی نه خو المرأة الصالحة چې هغه کې یو نیک بیبی ناستوي دا د دنیا بهترین سامان چې دی هغه نیک بیبی ده خو چې بیبی خو نه کوي کنه چې بیبی خو نه کوي د سی بیبی پکار ده صحابي دی سحر د کور مزدوري لوتو بچي بیمار دی چې مزدوری د ورځې وکړه ما خام کور تراغه نو بچي وفات شوی دی المرأة الصالحة دی توي نیک بیبی دی توي خاون چراغه نو بچي وفات خاون تپوس کی سما بچي صحال باندې دی ویغه ته آرام راغلی مطلب دا د دنیا د تکلیف نه په آرام شوی د مقصد دا چې بچي می الله روح کړي آرام ورته راغلی بیبی حل نه وای که حل وامنو شپکی کفن د پد کی نو په ما د شپه بد اوزي خو چې په خاون می بد اوزي النوای خاون کې ناس ډوډۍ یو خوړل ډوډۍ نه فارغ شو کتابونو لیکلي دي هغه صحابي د خپل خواهش مطابق شپه تیر کړل پته ورته شته نه چې بچي می وفات او بیبي د لباس نم پته نه لګي د طبيعت نم پته نه لګي نو اوس قدر تعالو نه وینه حالات په دې سي جوړ کړی چې تب په شي چې سشتا که په خله نوای نو حالات ډیر بد وي نو حالاتم ټیک دي طبيعتم ټیک دي لباسم ټیک دي خبریم ټیک دي نو خاون پونش نو عمر روټي خوړله عمر د خواهش مطابق شپته راکړه
چې سبا شو نو دې صحابي ته وی ډیر په طریقه اوږد حدیث شته دی روایت څوک چاله امانت ورکی بیا دا کس راولګي امانت ته نه غواړي نو چې دې په امانت کې لکی کې نه خبر کوي وینا وی دې یو امانت الله را کړو هغه ماشوم بچی دی الله غست زما بچی وفات او خپل کمره کې ستاد د بچی لاش پروت دی د ماشوم بچی ها زما بچی وفات او ما ډوډۍ خوړه او زما بچی وفات او ما د خواهش مطابق شپه تیروله دې کور کې ما روټۍ خوړه او خپل زما د معصوم بچی لاش پروت ما د خواهش مطابق شپه تیروله زما د معصوم بچی لاش پروت دی بیبي څومره صبر کړي صحابي د اق زین روان لار د امام الانبیاء خواته ورغی نبی علیہ السلام ته وای الله حبیبا بیگا می بیبي د صبر قدم اوچت کړي څنګه بچی می کور کې مړ و ما روټۍ خوړلې ده ما د خواهش مطابق شپه تیر کړي امام الانبیاء وی دعا ولو کې خو قیمتي لاس چې نبی علیہ السلام دعا وکړه وی یا الله دې بیگانه شپه کې دوی له برکت ورواچي خدای له بیگانه شپه کې ولا برکت ورکړي ا د پیغمبر دعا وا د اق شپې نور له الله یو بچی ورک او د بچی چې پیدا شو نو امام الانبیاء لرا وس نبی علیہ السلام ول تحقیق وکو خپل جوټه خوب سیسی ورک او نو می ورلکی خود وی د نوم بی عبد الله احب الاسماء الى الله پټول دنیا کې الله تخوخ نمونه دودي عبد الله او عبد الرحمن د دې نغور نمونه نشته پټول دنیا کې الله تخوخ نمونه عبد الله او عبد الرحمن امام الانبیاء ولنم کې خود عبد الله او دعای ولا وکړه وې دی بو صحابي وای د اغه شپې د بیبي د صبر برکتو چې دقه عبد الله می اولید دا کم چې دقه شپې نه پیدا شوی د دې عبد الله می نخ بچی اولیدل نخ او نخ واړو بچوي قران ویلو ما په خپل سترګو اولیدل دا د دغه بیبي د شپې د یوې شپې د صبر برکت د زغم برکت وو د المرأه الصالحه وای چې کله ورته خاون وګوري نو دا به خوشاله شي دا د نیکی خزي صفت ده چې خاون وګوري دی به خوشاله شي د د بستړي ختم شي د د تکاوت ختم شي بس د په مخ باندې به خوشحالي راشي دا د نیکی خزي صفت ده دا د نیکی خزي صفت ده زنانه ځان کې دا معمول پیدا کوي خاون کور ترانه نه وځي سلام وکا خاون لاس کول کا خاون نه پیزار والا خاون کټ کې کې نه او بو ورکا چي ورکا دمش بیا دغه نه پس د کور خبره کا دغه نه پس د کور خبره کا د خاون رضا والا خزل مطلوب د خاون رضا ده د دوړو جهانو سردار فرمای چې کوم خزه وفات شولا او دې ځان سره یو سرټیفیکیټ وو زنانو دو سرټیفیکیټ یو سې چې اخرت لزای دوا پلندو یو فرض منس چې چر فرض من مپری ده بس هیڅ صورت که خاون دې که بچی دی او که میلمه دی او که شپه ده او که ورځ ده زنانو په فرض منس چا سرم سمجوته مکوي بس چې د فرض من تیم شو الله اکبر خاون پاتی بچی پاتی میلمه پاتی ارز پاتی الله اکبر د الله د طرف نه اعلان وش زنانو دی اذان ته غوږ دی نارینو دا اذان اوري دا اذان چې شروع شي وی الله اکبر لږ سوچ کوا وای دا د الله د طرف نه یو منادي ماته आवाज کو دا आवाज د الله د طرف نه دی دا اعلان زما د رب د طرف نه دی دا اعلان چراغه دا د بادشاہانو بادشاہ اعلان کو چې الله اکبر بس هر صفزای پرې دی او پر از منځ د ورځي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې وفات شو یو سړی خوب کې ولیدو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو علی شان محل کې دی خولي ځای کې ناس دی او ور سره یو گاونډي وو گاونډي انګر وو هغه ور سره التناس دی دا محدث وای امام احمد بن حنبل خو ولی د قران په مسله باندې امتحان ورکړو وجودي تار وړې دي چې کله جنازه پروت 13 ولا نو شل زره غیر مسلم او ایمان راوړو امام احمد بن حنبل خودي سي سره او امام المسلمین وو خو چې دا گاونډي سره عمل وو چې د امام احمد بن حنبل سره یو ځای گاونډي ته ګوراو د امام احمد بن حنبل سره یو ځای مقام ته حیرانم چې د بس عمل وو کور تو قرار تپوس بیبي توای ستا خاون چې مړ دی د دس عمل درته معلوم دی تی په عمل سکے بس وې د یو عمل وو
چې هغه عمل هغه گاونډي امي سره د امام المسلمین سره یو ځای کړی دی نو پته نه لګي بیبي ورته وی او ما ته یو عمل معلوم هغه عمل داو چې کله به سټک دسی اونیو دسی به سټک شاته واړو او دې کې به اذان شو چې الله اکبر الله اکبر سټک به شاته اړولیو بیا به سټک مخې ته نه راړوي د الله د طرف نه आवाज سټک په حق ځای پرې خو د منزله روان یتق یو عمل ما ته یاد دی وی حق عمل هغه د امام المسلمین سره ملګری کړی دی یو ځای کړی دی نو بیبیانو لومبه سرټیفیکیټ په آخرت کې د مانصدر لکاتش قیامت کې چې زنانه ودرېږي لومبه تپوس پتی کېږي عن صلاتها د فرض زنانو نه په میلمنو خلاصي دی شي نه د خاون په خدمت خلاصي دی اس عذر دی نه دی قبول عن صلاتها الله به وی د فرض منستپوس پکو د خاون د حق نه به مخکې کو د بچو د حق نه به مخکې کو عن صلاتها نو زمونږ د زنانو اکثر منځونه بیرټې مدي ښا کین نو چې کینو بیرټې مدي تپوس دی وکړه زینن چې کور ته ورشي کنه بیبیانو نه تپوس کوي د سحر منځ ادا د سټه ما پوری کیږي زه هڅه تپوس دی ادا منځ سحر د سټه ما پوری کیږي او قضا سټیم کیږي قضا ټیم کې به ولاړی او کی به ادا پته ورته نه زنانو پدې نه شیخ خلاصي دي چې ما ته پته نه خاون می چرسی دي نه هیڅ عذر نه دی قبول میدان محشر کې بډوم به تپوس د زنانه نه چکیږي عن صلاتها د فرض منځ پکې رومبه خزنانو فرض منځ به د خاون د حق نه مخ که خاون خپشو وای خپشا ستا حق رستو دی فرض منځ مخ کې مانه بلړم به د فرض منځ تپوس چې فرض منځ حکم ستا حق په ادا کو کته وای چې حق می مخ کې کنه مخ کې کو مانه بډوم به تپوس د فرض منځ کې پرې کې به د خاوندانو خبرې نه منې ښا او چې کله د فرض منځ زنانه فارغ شي نو یو بل لړ تپوس دی بس زنانه ونه د تپوس دی په زنانه خو اکثر حج فرض نه زکات بھی نه نفقه بھی نه نو حرام او حلال پکې نه او جنگونه جګړې ناراضي عدالت ناراضي او پوله پټې ناراضي خو فرض منځ چې فارغ شي دویم تپوس په زنانه نه کیږي عن بعلها د خاون بارکی صبر کوا فرض منځ نو شولا فارغ شولا عن بعلها وس د خاون د حق تپوس کو فرض منځ دی بیا د خاون د حق تپوس دی ښا نو زنانو اول فرض منځ ادا کوي بیا د خاون د حق ادا کوي د خاون حق وا د تهجد نه مخ کی ښا د ذکر او اذکار نه به مخ کی د نفلی رجوع نه به مخ کی متوي خاون می منځ عادي نه دی نه ولی ز تهجد لپاسه ماغه ماتوي مال وبروړه زور تام چې ته تهجد لپاسه دلې خاون درته وای مال چاپی وکا راشه او خاون له چاپی شروع کا د دې تهجد نه مخ کې د خاون د حق تپوس کیږي داتې مخ کې د دې خاون رضا والا د دوړو جهاد سردار فرمای ايما امراه ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه نبی علیہ السلام فرمای کما خزه چې مړ شولا او رستو خبرې کې دي چې وزوجها عنها راز خاون تی رضاو خزه مړ شولا رستو پس د خاون د رضا خبرې کې دي نبی علیہ السلام فرمای دخلت الجنه دا خزه جنت ته لاړه چې د خاون د رضا سرټیفیکیټ یو بیبیانو د خاون د رضا سرټیفیکیټ ځان سره سمبال دا رضا وړي فرض منځ به وړي او د خاون رضا به وړي بس لډو حاصل زنانه ودیدلا نو موري ورته نصیحت کو ډیر خولې نصیحت ورته وک خزه ته خپل لور ته وي د خاون به د دریو خبرو خیال ساتي د سترګو خیال به ساتي د غوګونو خیال به ساتي او د پوزي خیال به ساتي څومره لنډي خبرې دي نه دا کمور لور ته وکي خو کیسه ختمه راخم د خاون د سترګو به خیال ساتي د خاون د غوګونو به خیال ساتي او د خاون د پوزي به خیال ساتي وی څنګه به د سترګو خیال ساتم وی هر ټیم به ډولای ګرځي خولي صفا کپڑے باوندې ښا چې خاون درته دې سي ګوري او تا ډولای کپڑے وستي ښا دا د شریعت مسله ده خاون خزي ته وی ځان سنبال کو خزه وی ځان نه سنبالو شریعت دې خاون ته د خزي د والو اجازه ورکړي ښا کله دې ټیم کې دا خزه او ډبول نو ټیک ده ښا او بالکل ټیک ده خو شرط پدای
چې هغه ډولۍ کول، هغه ځان سنبالول چې هغه د شریعت مطابقي ښه. کدی ورته وایي چې لوپټه لره ځان سنبال که خو لوپټه به نه پسرئ، نه دا د شریعت مخالف دی. ما ته لږه وګډېږه نو دا د شریعت مخالف دی ښه. بعضې سړی وایي دا خو ما ښځه ده، نه بعضې فعلونه قبیح دي. ګډا نه ده، ګډا په شریعت کې حرامه ده. که ښځه خاوند ته کوي او که غیر محرم ته کوي، خدا نفس ګډا ټیک نه ده. نو داسې مطالبه به تاسو نه کوئ چې هغه د شریعت مخالف وي. وایي د شریعت په روح کې دننه ځان ډولۍ کړی او دې ځان نه سنبالو، نو وایي ډبه واخه. شریعت اجازه په څو خبرو ښځه والی شي پته درته شته؟ په کمو کمو خبرو ښځه والی. تاسو چې ایله مالګه په سالن کې کمه کې نو راباندې کوي، ته کتابونه ګوره په دې ته ښځه والی شي. څه خبره ده؟ کپړې نه استري کړي راباندې کړي، په دې ته ښځه والی شي. ملا محمود رحمت الله علیه پیژنې؟ ملا محمود ولې نه پیژنې؟ یو محمود الحسن او یو ملا محمود ښه په دارالعلوم دیوبند کې نه جوړ شو. د انار د ونې نه لاندې کېناستل، د استاذ نوم یې ملا محمود او د شاګرد نوم یې محمود الحسن. وروستو ترې نه الله شیخ الهند جوړ کړو، دا محمود الحسن ښه. نو یو استاذ او یو شاګرد، نو ملا محمود استاذ دا د دیوبند بانی ښه. د انار د ونې د لاندې کېناستو، درس شروع. اقا ملا محمود یو کس خوب کې لیدلی و، کتابونو کې لیکلی دي. کس وایي ما ترې نه تپوس وکړو چې حضرت الله وبخلي؟ وایي چې آو. ما یې په څه وبخلي؟ وایي چې په داسې رکوټې عمل یې وبخلم چې زما یقین ناغست. ما تپوس کوم خوب کې حضرت څه و؟ وایي ما ته وایي چې یو ورځ بي په سالن کې مالګه سیوا، مالګه پکې نه وه. ما اراده وکړه چې دې خدا مالګه پرېښې ده، دې ته څه ووامه؟ بیا مې وی چې زه بنده یم، زما نه د ورځې څومره کارونه هېرېږي، نو دا هم د خدای یو بنده دی، نن د دې نه هېر شي. بس غلی پاتې شوم. هغه ډوډۍ مې وخوړه او بې مالګې ډوډۍ مې وخوړله. الله راته وی په حق کې دې بخمه چې بې مالګې ډوډۍ دې خوړلې وه او زما یو بنده ته دې صبر کړی و. زه ډېر غیرتي ذات یم ښه. نو ته چې بېبي مالګه پرېږدي نو ته پرې راباندې کړې. ښځه به ته په مالګه وایي، تا نه هېر نه کېږي، تا نه چېرته هېر نه وي راغلي. نو په دې به بیبي نه ډبوي ښه. د بیبي د ډبولو یو 3 ځایونه دي ښه. ته ورته وایې ځان سنبال که هغه ځان نه سنبالي نو وښلی شي. خو ګورې وال به څنګه وال کوي پته درته شته؟ صاحب د جلالین لیکلي دي، وایي ګورئ ښه چې وینه ونه ټکېږي. ګورئ اډوکې کرېک نشي. ګورئ که وینه وټکېده او اډوکې کرېک شو نو بیا هم ذمهوار دي. داسې وال به نه کوي په پسته پسته کې ښه. ټیک ده که نه؟ چې وینه هم نه تورېږي او اډوکې هم نه کرېک کېږي، وال به داسې وال کوي. ګورئ ښه د ته چې پرې راباندې کړي او دا لاس ونه مات کړي، هغې دا لاس غاړې ته نیولی یي که نه، دا لاس یې غاړې ته ورچولی، دا لاس یې مات کړی تا د شریعت د دې اجازت درکړی دی. یوه تله را روانه ده، ونتبع الموازین القسط لیوم القیامه. الله به دا انصاف کوي. الله وایي تله د انصاف په لګو، انصاف به د ښځې او د خاوند ترمنځ کوم. دا ښځه به راوغواړم او خاوند به یې راشي. ښځه به وایي ما له لاس مات کړی و، زه به وایم جرم یې څه کړی و. دی به وایي زما خبره یې نه ومنلې. نو الله به ملایکو ته وایي وتلی، د ښځې دا جرم وتلی او بل طرف ته ورسره دا لاس ماتېده کېدی. کم پې سیوا شو؟ ملایک به وایي جرم یې کم و او د لاس ماتېدل خو سیوا و. دومره غټ جرم خو نه و. الله به وایي والی د دې خاوند نه انتقام دی بیبي ده. ته څه وایې چې دا زما خوښه ده؟ زه کوم نه به کومه. کله وله لاس ماتی، کله وله خپې ماتی، کله وله سترګه دې ځای ته را رسولي، کله سترګې پټې شوي، داسې والته کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی، حدیث قدسی دے، رب العالمین وائی د قیامت په ورځ به د ښځې حساب د خاوند نه الله وایي زه پخپله علم پخپله. نو که الله له حساب ورکولی شي بیا خو ټیک نه. چې الله له حساب ورکولی شي د ښځې حساب به الله پخپله د خاوند نه. څه دې خیال دی حجي صاحب و؟ څه دې خیال دی تبلیغي صاحب و؟ څه دې خیال دی مولي صاحب و؟ چې تلې ترې مخامخ چې د بیبي سره څومره ژوند ایستلی و چې وایي چې 50 سال د خلکو سره تېر نه شي، د چا 50 کاله، د چا دې معامله کې ډېر یېرېږئ. ګورئ مونږ اړو وایو نه چې د بیبي متعلق هم چېرته تپوس کېږي. او دا ته څه وایي؟ د دې حساب به الله پخپله علي په میدان محشر کې تپوس به وشي څومره ژوند یې تېر کړی و. 50 سال یې د بیبي سره تېر کړي. وتلی وله دا 50 سال وله تلې ته وتلی. حاجي صاحب و، تبلیغي صاحب و، امیر صاحبو، مولی صاحبو، ته خو په بار لوی زبرګي، خو چې دا 50 سال دله تلې ته مخامخ کی او په تله کې وزن راوخیږي چې بیبي وایي چې په 50 کاله کې د ما ته په خوله چېرته خوږه خبره نه وکړې. ما ته حساب واله، ما له حساب واله.
سبکو لومبه براله دا تنی پتله کې باول داګ دی ښا پدې کې ډیر شی خوېږي ښا واو ډیر شی دا ډیر سپرګان به پکې پوری پراته ښا دا په بار سپرګان دی ښا د سپرګي د تن د سپرګي پکار دا د بار سپرګي باندې کار نه کیږي نبی له سلام صحابه ته تقریر کومه ته ګوره صحابه ته وی پتا سو کې غواره زم تاسو ته پتا سو کې غواره سوک دی نبی له سلام صحابه ته وی خياركم صحابه ووري پتا سو کې غواره هغه کس ته چې هغه د خپلې بیبي سره خي هغه پتا سو ټولو کې غواره دی او زه پتا سو ټولو کې غواره ما زګه چې زه پتا سو ټولو کې د بیبيانو سره زه خایم نبی له سلام فرمایل ښا دا تاسو مونږ په سره واګیو مړه دا مونږ سو یو چې دا مونږ انډیا سره جنگیدلو وینځم کې راوستي دي او دا آزاد خزانه ده دی پلار نشتا د دې مور نشتا خاون خزه وخلا چې لاسي اوچت کو چې گزارې را پرې خود نو لاسي ونیو خزه ورته وو را پرې د ګوزا وینه نه را پرې وی را پرې دا وینه را پرې دا وی ولې وی زما یو لور واده شوی دا ما ته اخر یاد شول چې کپاغي خاون لاس اوچت کینو زما برداشت کوم د دم د چالور د تولې د لاس را پرې سالور بل کور کې نه واده تولې د لاس په دی اوچتې د دې لاس په الله تپوس کوي ښا نو خزواله شي خودي سوال بنه کې دا تاسو چې کوموال کوي ښا کوال دي دسي کړي نو معاملې وسره دلته کلیر کوو غوړې ښا ٹھیک ده کنه دلته معاملې کلیر کوو غوړې بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی له سلام واړه روانو وی منډ نه وو وی ولینا چې دواړو منډ کړه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته منډ وګټه وی سمو د پس چې بیا منډ کړه امام الانبیاء را نه منډ کې مخکش چې مخکې شمانه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها وی زلګه خپه غونته شو نبی له سلام وی خدا دا غي بدلش وکنه ټولې خپه کېږي خو یو ځل تا ګټلې وه یو ځل ما وګټله بس عدل په بدل شه که نه لیکن د خفګان څه دي دومره به د بیبي د رضا خیال ساتي ښه نه که څه داسې وال ټکول دي کړي څه لاس خپلې وله مات کړي که نه نو اوس ترې نه معامله ورسره کلیر کړه و یو تله به راپسې الله را لګوي بخلی دی یمه بخې مې وبه مې بخې ورې هغې تله کې به رانسته حسابه دي دا داسې راروی نه دي ښه نو د شریعت اجازت تعالی د والو درکوي خو ګورې داغ به نه جوړوي وینه چې توره نشي اډوکې کریک نشي داسې وال به کوي ښه مطلب مړه سې یارول به کوي ٹھیک نه ده اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تقریر کوو ښه اوهو اکابري ښه زیبا زبا لاړ شم دا یو کدا ټول تقریر د ریر شي دا یو خبره ویا دی ښه ان شاء دا به یری دا ما یو کړي وکیل خان دا ټلیفون کې مولوی سیو مونږ خو پرش کو ټکوم پرې خېلې ته بیا کلی ترانه دی ښه دا به درته یاد اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تقریر کوم تقریر چې منځ ته ورسو نو یو لطیفه وکړه دینه پته ولګی چې زمام تقریر له اوس منځ ته ورسید ښه د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تقریر کوم خلق ته وی د تقریر په منځ کې یو مار وی یو پیر سي ته وی چې بیعت راته وکړه لاس نیو در نه کوم وی پیر سي ورته چې ما نه خو بیعت مکو وی چې ولې وی چې مړه ته ما نه بیعت مو کې بیا خلک کوم چې بار ټکونه به ورکه خلک و چې دا څنګه مار ٹھیک ده نو ما نه بیعت مکو هغه ورته یاره حضرت بیعت راته وکړه خلک بني چې مخیر دی ځه بیعت ته واغس مار چلاړ نو مار خو بیعت کړي او خو زبرګ مارو کنه نو خلک یې نه چې نو ماشومان چې مارولي دا ټکوټه کې نه ورکو نو ماشومان ورغس کله به یو بل را پرې خو دا کله به دیوال را چې چل کول نه نو دا غمار د سر نه پټ وختو چې پیر صاحب لاره وظیفه تازه کول پیر صاحب ورته چې تا زره چل شوی چې تا راته چې ټک مور کو جو ته حال تراله پیر صاحب ورته تا ته ما د ټک ویلو وی تا سره پرشم پرې خېلې نو پرش بده کوه ټک بده نه ورکو دا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بیبيانو له ټک مو ورکوي پرش ته کوي ښا اسره دوړه دباو کوي دې ټک مو ورکوي کټک ورکوي خو بیا ډوکې کریکيږي کنه بیا وینه توريږي کنه اسره پرش کوي اګه دا پرشم نه کوي کنه نو بیا به توي چې بورقا غوي چې پړونه ته به وي پړونه به وي لوپټا ته به وي لوپټا به وي سرتور نو پرش پکوي ښا وا پرش پکوي نو خیر د والو اجازت شریعت ورکی خو په حدودو کې دننه خزه ته توای ځان د شریعت مطابق سنبال کا دا ځان نه سنبالي دا خزوالش دویم ته دی توای فرض منځ کو دا نه کیته وخلش دریم دا ستاسو د اجازت نه بغیر د کور اوزی ته والے شيخه په دې دریو خبرو خزواله شيخه صحابي راغه قربان د صحابهونه وی الله حبيب وی د بیبي حق را توخیت د
د خزي څه حق دی د خزي حق آسان دی ښا نبی علیہ السلام ورته وی چې څه په خپل خوري هغه په خزه خوري ښا نو دي سینا چې تبار په یو هوټل کې ډوډۍ خوري کله په شیراز کې او کله په بل کې کله په بل کې او خزي په کور په ساګ وړ ډک کې ښا نو دا د بیبي حق ضایع کوخه چې څه په خپل خوري هغه په بیبي خوري نو چې ته هوټل کې وخوري هغه له کور ته راوړ ٹھیک ده وی چې څه په خپل اغوندي هغه په هغه اغوندي چې څومره طاقت دي د هغه مناسب بجامه ورکړي ٹھیک ده وی په مخ به نه وخی ها په مخ به نه وخی او کنزلی به ورته نه کوي د مور او پلار کنزلی به ورته نه کوي ها په مخ به نه وخی د مور او پلار کنزلی به ورته نه کوي دی ورته ضروري پلار دي دسی او مور دي دسی وا او دسی زکه تعالی لور درکړه کنه تعالی لور درکړه ته څه کنه هغه کنزی کنه نو دا ټیک خبره نه ده نو د بیبي حق آسان شو کنه سخري هغه په خوروا س اغوندي هغه ورته اغوندوا په مخې موخه او بد ردی ورته موای مور او پلار ولا ما یادوا بس دا د بیبي حق اوس بیبي وي د خاون حق څه دی نو زوام بیبي د خاون حق ډیر زیات وي څومره دی و بیبي نشم بیانولې وي بیان کا وام نشم بیانولې وام زبتا ته د خاون په حق کې یو خبره وکم د دوړو جهانو سردار صحابه تو فرمایل وی ک په شریعت کې سجده جایز وي او ما چاته ویلې وی چې بنده دی بنده ته سجده وکي لا امرت المرأه ان تسجد لزوجها ما بخزه ته حکم کړو چې ته خاون ته سجده لکوه کدا سجده جایز وي نن بخزو خاوندانو ته سجده لکوه بس خزري د دین حق معلوم کړه خاون که سجده جایز وي نن بتا خاون ته سجده لکوه که سجده جایز دا خزه خو خبر نه حدیث مبارک کې راځي چې کوم خزه د خاون د اجازت نه بغیر د کور اوته ټیک شو خاون اجازت نشته دوت زر زر واپس راشي وی خاون مې نه خبرو ما غم خاده وکړه تا غم خاده وکړو خو ځان ته د اخرت لوی پیټې درونکو پیټې نه غونې خبر چې خزه د خاون د اجازت نه بغیر د کور اوته دا څنګه قدم اوچت کی د قسمه ک پلانت وي اسمان په لعنت وي او د اسمان منس کې چې سم مخلوق ته په ټول لعنت شروع کی دا خزا چې د خاوند د اجازت نه بغیر وتلی روانه دا په لعنت کې ډوبه روانه ده ډوبه په دې حالت کې ولا خدای مرګ نه راولي ښا ډوبه په لعنت کې روان دا سم مخلوق د انسانانو د پیریانو نه علاوه دا ټول په دې خزا باندې لعنت رالی دا زمکه باندې خپګ دی او هغه په لعنت وي اسمان د لاندې تیریږي او اسمان په لعنت وي چې د خاوند د اجازت نه بغیر وځي بعضی قوتي خاون غریب راځي یو کور کراغه کې بل کا هو خدای تاسو کر نه راغلی دا ته پرشن کیسه کدي حال ته ورسېږي کنه ښا پرش کول لګډیر ښا یاره وای دلته خو رواج پته نه لګي خرور رواجونه بدلیږي واده درې ورځي کنه لاول به خصو یو جوړه واده له جوړه ولا ټیک وا اوس وای درې جوړې به جوړو ته دا واده خو وای نه کنه درې ورځي موږ وای ته ولې درې جوړې غوندې وینن چې یو واغوندم نو دې کې خلق ولیدم سنانه وکنه سبب بل اغوندم چې کوم کې دی لیدلې وای دا جوړه یو جوړای ونه ته د خاون باندې ترس نه کوي دا ستاد د خاون د وجود نه خوله وتلی دا هغه پیسې دا ته سوې ستا خاون غربو سیزلې دی او تعالی دا پیسې راوي ستړ کې ترس نشته چې دا ولته په دریو جوړو والو ځای نو بل ورځ په بل جوړه واغوندي وي دي کې پرون خلکو لیدلې یم لکه ته ورته دي سی وای چې دا خزو ته لیدې پرون نه څنګه چې دا جوړه لیدلې ونه دي سی تب لیدلې وي کنه نو خو خدای نه ده چې نن را لې یو خزولې دا صبر را بل خزوینه او بل ورځ را بل خزوینه څومره مزه کوي دا وای چې نه بس یو جوړه پورا ده خو دا نورې کیسې مکو کنه چې جوړې لیدنه خو ته پرون لیدلې وي نو خنه دا چې نن نوې جوړې او نوې خزره لوینه صبر را بل نه او بس بس د پرش په لګډیر کوي خان چې برابرۍ ښه صحیح ده کنه اسی یاره وای ما بهر صورت نو هغه خزه خپل لور ته نصيحت وي د خاون بدستر کو خیال ساتي ک په دې درو خبرو خزو عمل وکړو او د خاون سره اختلاف راغی زب جرم ورک وي د سترګو به خیال ساتي وي د سترګو خیال یې سره وي ارته مرته ډولای ګرځخه چې دیتا ته وګوري او تا د نوې کپڑے او بس دې باندې خپکیږي خدای به خوشاله دی به خوشاله نو چرته سارو هغه د سارو کار چې کینو چرته به د غوشان هغه جامع غوستي چې د کور کار کله به پټه یو شانی او کله به بل شانی خود به خاون خپي وی د سترګو خیال ساته هر ټیم ورته ډولای ګرځي وی ښا د پوزي څخه خیال لې وی هر ټیم خوشبوئی لګو چې دې پوز راکاږي چې تا خيسته عطر لګولي ښا وی ښا وی د غوګونو یې څخه خال لې وی دې خبره ورته مګو چې په غوګونو یې چپولېږي نو کې څه ختم شمه کنه
چې هر ټیم ډولۍ ګرځي او اترې لګولي او داسې خبره نه کوي چې ستا په غوږونو چپه ولګي دا خاوند خدای والی دی چې دی به هسې بې څه په ښځه راباندې کې نه مړه داسې هسې بې څه هم نه وایي که نه ښه به هر صورت بیبي د ژوند بهترین ملګری دی دا همسفر دی دا د ژوند ملګری دی او بیبیانو ډیره قرباني ورکړي نن د واده دی که نه ټیک ده تاسو ته پته ده شکر دی چې خبر یې نن د واده وکړو د قرباني ورکړه که ښځې ورکړه تاسو وایئ چې دو ورکړه مړه علما یې راغوښتي دي ټینټونه یې لګولي نه مړه دا قرباني ده قرباني ښځې ورکړه پلار چا پرېښودو ښځې مور چا پرېښوده ښځې وروڼه چا پرېښودو ښځې قبیله چا پرېښوده ښځې کلی پاتې پلار پاتې او مور پاتې ګوره ستا کلي ته کلی وایي ستا پلار ته پلار وایي ستا مور ته مور وایي ستا جیداد ته جیداد وایي ستا کور ته کور وایي ښځې نه چې خلک تپوس کوي چې د کوم کلي دا د خاوند کلی ښیي کو خپل کلی ښیي د خاوند کلی ښیي ښه دا بیا هر څه پرېږدي او دا دومره قرباني وکړي او د خاوند نه راشي نو د ښځه چې قرباني وکړي نه د دې به خیال ساتو دا به داسې په معمولي خبرو به دا رښتې نه ورانو ښه د دواړو جهانو سردار کور و یوې زنانه غږ وکړ چې غږ یې وکړو نو هغه غږ بلکل د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان اخو وفات شوې وه او غږ بیخي د هغې په شانې و نبی علیه السلام چې غږ واورېد جو په جړا شو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د دواړو جهانو سردار په جړا ولید دا اوښکې په مخ را روانې ما د الله حبیبه ولې جاړي وی چې دا اواز را باندې بالکل د خدیجې په شانتې ولګېد ما چېرته خدیجه مې په وره راننوتله ما چې خدیجه مې چېرته په وره رالله ګوره بیبي خدیجه وفات کله ده نن هم د امام الانبیا د سترګو نه اوښکې بهیږي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما په چا غیرت نه دی کړی سوا د بیبي خدیجې چې دا به نبي علیه السلام په مخه یادوله په مخه ما ورته ورځ وی چې دا خو یو بوډی ولو ته په مخه دا بوډی یو زوته یې ما ته وی چې عایشې رضی الله تعالی ته حافظه یې ته عالمه یې ته فقیحه یې ته ډېره لوړه یې خو بیبي خدیجه وخه عایشې ما نه به نه خفه کېږي بیبي خدیجه به زه یادوم د مرګه پورې بیبي خدیجې په ما باندې د ټولو نه ړومبی ایمان راوړی دی د بیبي خدیجې نه زما اولاد دی بیبي خدیجه زما سهاره وه زما تکیه وه زما تسلي وه زما ډاډو زما ډډه وه ډډه ما بیبي خدیجې ته ډډه وخلې ده د مرګه پورې به زه بیبي خدیجه یادوم د مرګه پورې او چې سالن به یې پوخ کو بیبیانو ته به یې وی د بیبي خدیجې ملګرو له تېره سالن ووسه د بیبي خدیجې ملګرې له تې سالن ووسه ما ته بیبي خدیجه مخې ته کړي ما ته بیبي خدیجه مخې ته کړي بیبیانو سره به یې دومره ښکلی ژوند تېرو ښه او دا د ژوند ملګری دی او د جنت ملګری دی ښه د ټولو نه ړومبې عمل په عرش نکاح شوې ده او د ټولو نه اخري فیصلې به په څه کېږي په نکاح به کېږي ښځه به د پلار سره جنت ته نه ځي د چا سره به جنت ته ځي د خاوند سره ښه بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ته وی تا نه غوره ولې را نه غوره وی زما پلار امام الانبیا دی انبیاء سردار ستا پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو زما پلار ستا د پلار نه غوره دی نو زه تا نه غوره یم بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي زه د نه غوره یم وی ولې وی غوروالی د اخرت غوروالی دی بیبي فاطمه اگر چې ته د امام الانبیا لوري خو ته په نکاح کې د علي رضی الله تعالی عنہ او زه اگر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوري یم خو ستا د اباجان په نکاح کې زه یم نو ته به د علي رضی الله تعالی عنہ سره جنت ته ځې زه به ستا د اباجان سره جنت ته ځم جنت ته به سره زه ځم نو ښځه به د خاوند سره جنت ته ځي موږ یو مولوي صاحب هغه ما تقریر کې وی یو مشر بابا و د ښځې نه به تنګ شوی و وی چې دا د پلانکو مور به هلته وي دې نه به زه هلته هم نه خلاصېږم وی ما ورته وی چې دا به هلته د پلانکو مور نه مړه دا به هلته د اویاو حرو سردار یې ښه دا بیبي دی دی به هلته اویا جوړې اغوستي او په اویا جوړو کې به یې دنده پنډۍ ښکاري او په پنډۍ کې به یې دنده تا ته نلې ښکاري نو ته به چې اویا جوړي نو دې کې به پنډۍ څنګه ښکاري و د خدای ساده بنده ا د جنت جوړی دی خدا نه دی کنه هغه د نور جوړی دی اب ډمبر نه جوړی دا جوړی ډمبر جوړی کنه نو ته د جنت نعمتونه په دنیا قیاس کوي چې اویا جوړی خو خو بسم ډمبر جوړ کړي ساده بنده ا د جنت جوړی دی هغه د نور جوړی دی هغه به ډمبر نه جوړی پاګه کې بدن د پنډای ښکاری او په پنډای کې بدن د نلې ښکاری ښه بهر صورت نکاح د 1,30,000 انبیاء کرام سنت تھی نبی علیہ السلام زوانانو ته تقریر کو ویا معشر الشباب ای زوانانو اق تقریر درته کوم کوم چې نبی علیہ السلام زوانانو ته کړو ویا معشر الشباب ای زوانانو
تاسو ته وامخه لونډانو لونډانو من استطاع منکم الباءة فلیتزوج د چا چې د نکاح طاقت وي هغه نکاح وکړي ځوانانو نکاح وکړي چې د چا طاقت شته تاسو طاقت نه دی پیژنئ ورګه وای کور کې ټایل لګوم بیا به بچي او ټایل پکې نشته په طاقت کې ټایل نشته ورګه کور پرې سر کوم یاره دا پکې نشته ورګه 500 تولې کار یاره دا پکې نشته ورګه درې میخي والالوم دا پکې نشته دا خو نشته طاقت څه ته وایي چې په صحت روغ دی په صحت روغ دی دومره یو کوډګۍ کتلې شي چې د بیبي سامان پکې محفوظ کولی شي اگر چې پردی او په لاسو خو روغ دی بیبي له سحر او ماښام روټۍ پیدا کولی شي بس د طاقت ته فلیتزوج ځوانانو څه وکئ نکاحونه کوئ ښه چې د چا دا طاقت بس نکاح وکئ فایده به څه وشي فانه اغض للبصر واحسن للفرج سترګې به مښکته شي شرمګاونه به محفوظ شي که د بچي سترګې دې ښکته کوي که نه وایي چې دا ښکته شوې دا په حج نه ښکته کېږي دا په عمره نه ښکته کېږي دا په علم نه ښکته کېږي دا نه ښکته کېږي دا په تبلیغ نه ښکته کېږي نبی علیه السلام فرمایي نکاح ولو که چې سترګې ښکته شي چې بیا فیسبوک یې نه ګوري بیا ډرامې به نه ګوري بیا به فلمونه نه ګوري بس بچي له واده وکړي ما ته هلک ټلیفون وکړو په ټلیفون یې ما ته وې مې ماله یو وظیفه راکړه ماله د شپې خوب نه راځي ما ورته مې واده ده پلار ته دې ووایه چې واده دی وی صحیح وایي ما پلار له ټلیفون مې له وکړو پلار یې ما مې بلکل مې ورته وي د وی ماله د شپې خوب نه راځي ما ورته واده وله وکړه چې دله خوب ورځي اوس زه کلي ته تقریر له لاړم د واده پروګرام ما ته پته نه وه هغه واقعه د حقې کلي وه جمعه هلته بیان کړله اوس هغه لک هم ناست و پلار هم ناست و چې ما تقریر ختم کړو هغه لک پاسېده وی مولي صاحب دا مې پلار دی زه هغه هلک یم وی ته ته مخامخ وګوره وی دې ما له اوس هم واده نه کړي پلار د مې بس که نور کنه چې بیا دې د مټ نه نیسي ودرې دی وکوله واده فانه اغض للبصر یاد ساتئ چا چې د واده دپاره قرضه وکړله بچي له واده کو څه وکړله قرضه زما دا خبره ځان سره ولیکئ دا ولیکئ چا چې د واده دپاره قرضه وکړه او بچي له واده وکړو دا قرضه به داسې ختمیږي چې دی به پرې نه پوهېږي ښه ځکه رب العالمین وایي په دې قرضه کې زه د دې بنده سره امداد کوم د واده قرضه الله وایي زه په ختموم مړه ودونه وکئ فانه اغض للبصر واحسن للفرج وی ومن لم یستطع د چا چې طاقت نه به څه کوي طاقت یې نشته دی فعلیه بالصوم بیا روجي ونیسئ ښه شروع وکئ د سبا نه د چا د واده طاقت نه هغه څه نیسئ روجي نیسئ فانه له وجاء روجي ونیسئ یو طریقه درته ښیم د واده کولو ښه تاسو له والدین واده نه کوي نن چې ورشي که نه ماسخوتن سملي وایي امي مور ته امي وایي دیدی وایي بیبي وایي بس هر څه چې وایي که امي وایي که دیدی وایي که بیبي وایي دا ټول نومونه په خپل ځای خو زما یو نوم به یاد ساتئ مور دا د جنت دروازه ده ګورئ ښه بچیه دا نوم به نه هېروئ ښه پلار هم د جنت دروازه ده ښه امي ابو دي ابو امی دی خود جنت و دروازیم دی گوره دا نم بنایی رای خواه دا امی دا جنت دروازم دا دا ابو دا جنت مینزنای دروازم دا بنایی رای نوائی موری سبا که خیری می دا نفلی روجی اراده دا بیا می پیشمنی لپاس سوا که خیری روجه بنی سوا پیشمنی لبری سوک پاسی مور بری پاسی کنا روندار خود تا نشی پاسولی پیشمنی لا نو چی مور تا پاسی پا پیشمنی دا چه روٹای پاخی تیک شو سبا ما خم تا بیا ورشی امی بیا می د نفلی روجی اراده ده انشاءالله پیشمنی له بیا پاسخه چې یواب ته د پیشمنی تیار کی بل ورځ به ویل چې اراده د واده څه فکر کوه زما به بل کار دی خو زه به د پیشمنی تیاروم کنه نو مور به پیشمنی تیارولې شي نو په خپل بدر له واده او کیدا طریقه ده ښه ټیک ده ما یو تقریر کې ویلو مې دا پلار پس شو چې دی بچی له واده ونه کی زموږ مدرسې ته یو لوی عالم راغی شیخ الحدیث بچي وسره اخی بچی ما سره گپ لګوي مولي صاحب زستا تقریر دته په مخ اورو ما وته یری پلار یادو وتاوی چې دا پلار پس شو چې بچی له واده ونهږي پلار چې ورته دې څو کا تاغم سټه وستا خبره صحیح ده خو پتاو شامل کړي دي چې کله پلار ته ضرورت یې نړمبه به بچی پلار له واده کوي په ما ته ضرورت دی ول مالو کې بیا به تاسو له کوم ښه نه کو پلار ته ضرورت دی اول پلار لکوي بیا به رستو تاسو لکه ګورې ښه دم د فقه مسله ده بهر صورت فانه اغض للبصر واحسن للفرج د نکاح سره حیا پیدا کیږي معاشره کې امن پیدا کیږي د ځوانۍ به محفوظ شي د سترګې به د الله دیدار ته پاکي پاتې شي د سترګې به تصویرات نه ګوري د سترګې به ډرامې نه ګوري که کور کې حیا غواړي د بچي او د خور او د مور او د لور تمیز برقرار کول غواړي نو بچو له په وخت باندې ودونه وکړي ښه
بچو له په وخت باندې ودونه وکړي او چې لسو کالو تم بچي ورسي نو د بسترو ځایونه ولا جدا کړي ښه یو ورور او خور په یو کټ کې به نه سملي ښه بچي به د مور سره نه سملي چې لسو کالو ته ورسېد ښه دورونه به هم نه سملي بعد نبی علیہ السلام فرمای چې لسو کالو ته ورسیږي د ملاستې ځایونه ولا بیا جدا کوئ دې کې نقصانات دي نقصانات معاشره کې نن ښکاره شوي دي بس جدای کوي او د نکاحونو ترتیب ورله شروع کوي موږ به دا دعا کوو چې رب العالمین د دې هلک دا نکاح الله دې پکې ډېر خیر او برکت ورواچي چې دا دومره سپین روبي او علما او مشران یې راجمع کړي دي او د شریعت مطابق خپله نکاح وکړله الله دې وله ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي او والد صاحب وفات شوی دی الله دې د هغه مغفرت کامله نصیب او زه صرف چې څوک واده وکړي وامنمه د ښځې به ډېر خیال ساتي ډېر خیال چې څومره ساتلی شي ساته خو مور ګورې مور ده پلار پلار دی هسې نه چې د واده نه پس چېرته د مور او پلار نه لاس ونه وینځي بچیا ګورې لاس ونه وینځي ګورې بیا به خوشي کور ته رادنده کېږي او مور به نه ګورې ښه مور او کور بچو کور مور دا د کور نوم دی ښه مور او کور چې مور نه وي که نه کور به نه وي ښه نو چېرته د مور او پلار نه پکې لاس ونه وینځئ ښه ښځه په خپل ځای مور او پلار په خپل ځای رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا